الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزتمند مسلمانانو ما ستاسو د وړاندې د قرآن مجید یو مختصر صورت تبرکن تلاوت کو د الله پاک دربار کې سوال دی چې الله پاک ماته د صحیح وینا توفیق تاسو ته صحیح اورېدو توفیق ماته او تاسو ته ټول انسانیت ته د عمل کولو توفیق راکړي علماو کتابونو کې لیکلي دي وی دو قسمه جون دی یو د رخصت جون دی او یو د عزیمت جون دی پیغمبر علیه السلام په خپل د عزیمت جون تیر کړی خو امت ته حکم کړی دی وی تاسو په عزیمت عمل نه کوئ په رخصت باندې به عمل کوئ یو صحابي راغی پیغمبر علیه السلام ته وی یا رسول الله زه به ټول عمر روژه نیسم پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل وی زه روژه هم نیسم او کوژه کوم یعنی دا رخصت شو داسې نه چې بس ټول عمر به روژه نیسي دا د عزیمت جون دی نه د عزیمت جون نه پیغمبر علیه السلام ورته وی عزیمت جون باندې عمل مه کوه رخصت باندې عمل صحابي ورته راغی یا رسول الله زه به نکاح نه کوم بس زه ټول عمر د رهبانیت جون د اختیارو و جماعت کې به ناست یم واده نه کوم بچي نه راوړم بیا به هغوی سره مشغول پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل زه واده م کوم بچي م راوړم او زه چې دی نو کور مې م شته او زه داسې دنیا کې ژوند تېروم یا غرض یې نه و په رخصت باندې عمل وکړه یو بل صحابي ورته راغی یا رسول الله زه به د ورځې روژه نیسم او د شپې به ټوله شپه عبادت کوم پیغمبر علیه السلام ورته وی زه د شپې خوب هم کوم او د شپې عبادت هم کوم دا نه چې ټوله شپه بس عبادت کې په رخصت عمل کوه دې ته د رخصت ژوند وایي نو حکم امت ته الله دا کړی دی چې تاسو په رخصت باندې عمل کوئ عزیمت باندې عمل مه کوئ خو صحابه داسې خلک چې هغوی ډېر د تقوا او د پرهیزګارۍ ژوند تېرو د الله نه یره وه پکې د آخرت غم و ورسره هغوی به کوشش دا کو چې په عزیمت باندې عمل وکړو اعلی ژوند بهتر ژوند تیر هغه د هغوی کې هغه خوف خدای زړه کې نو هغوی به وایي چې د الله نه یرې د ژوند تیر شي